بسم الله الرحمن الرحیم. فعل به اعتبار معنا و زمانه بر سه قسم است: ماضی و مضارع و امر. و ماضیان که دلالت کند بر وقوع معنا در زمانه گذشته، چون فعلا کردن یک مرد در زمانه گذشته. دیروز علامه صاحب په مخکینی سبق کې تقریبا شپږ خبرې ذکر کړلې. یو د خپل کتاب خلاصه، چې دا کتاب مشتمل په څو جزونو دی؟ شپږ جزونو باندې دی. دویم د مقدمې خلاصه، چې مقدمې کې به بحث د څه شي کېږي؟ د کلمې او د هغې د اقسامو بحث به پکې کېږي. بیا علامه صاحب د کلمې د درې اقسامونه اولنی قسم د فعل تعریف ذکر که، بیا چې دی د اسم تعریف ذکر که، او پسې چې دی د حرف. بیا د فعل په تعریف باندې په فعل باندې اعتراض راغلی و چې نحات چې دی نحویان هغوی د کلمې په اقسامو کې اسم مقدم کوي او صراف چې دی د کلمې په اقسامو کې فعل مقدم کوي. په دې کې حکمت څه شی دی؟ نو جواب شوی و چې نحویان چې دی د کلمې په تقسیم کې چې دی اسم مقدم کوي، د دې د وجې نه چې نحویان چې دی اکثر بحث د اعراب نه کوي، او د اعراب زیات تعلق د چا سره دی؟ اسم سره دی. او صراف چې دی زیات بحث د چا نه کوي؟ اکثر بحث د چا نه کوي؟ د گردانونو او صیغونه. او د گردانونو او صیغو زیات بحث چا سره دی؟ تعلق چا سره دی؟ فعل سره دی. اوس علامه صاحب د دې ځینه فعل به اعتبار معنا و زمانه بر سه قسم است. د دې ځینه تر راروان فعل به اعتبار تعداد حرف اصلی بر دو قسم است. تر دې ځای پورې څلور خبرې ذکر کوي. لومبنۍ خبره د فعل لومبنۍ تقسیم به وکړي په اعتبار د معنا او د زمانې سره، چې فعل په اعتبار د معنا او د زمانې سره په څو قسمه دی؟ په درې قسمه: ماضی، مضارع او امر. د هر یو تعریف به ذکر کی. دویم نمبر خبره علامه صاحب د فعل دویم تقسیم به ذکر کی په اعتبار د معلوم او مجهول سره، چې فعل په اعتبار د نسبت سره په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه دی، یو معلوم، دویم مجهول. نو دویم تقسیم په اعتبار د څه سره شه؟ نسبت سره. دریم نمبر خبره دفع د یو اعتراض به وکړي علامه صاحب. او څلورم نمبر خبره د فعل دریم تقسیم به ذکر کی په اعتبار د اثبات او د نفي سره، چې په اعتبار د اثبات او د نفي سره فعل په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه باندې دی. اولنۍ خبره په دې عبارت سره ذکر کوي چې فعل به اعتبار معنا و زمانه بر سه قسم است. چې فعل په اعتبار د معنا او د زمانې سره په څو قسمه دی؟ په درې قسمه. اول چې دی ماضی، دویم مضارع، دریم امر. ماضی په لغت کې تیرې شوې زمانې ته وایي، زمانه گذشت ترمیږه. او اصطلاحي تعریف ماضی د هغه فعل ته وایي چې دلالت کوي په وقوع د معنا مصدري، یا په وقوع د یو کار، یا په وقوع د فعل په تیره شوې زمانه کې، خو په اعتبار د وضع سره. دا قید به ورسره ولګې، اعتراضونه بیا په تعریف نه راځي. په اعتبار د څه سره؟ وضع سره. لم یضرب داسې مثالونه دي ووتل. صحیح دی. د فعل تعریف څه شو؟ د ماضی. د هغه فعل ته ویل کېږي چې دلالت کوي په وقوع د معنا مصدري. په کومه زمانه کې؟ په اعتبار د وضع سره. چې واضح وضع کړی وي دې دپاره چې دا څه ده؟
ماضي د دا مطلب دی. مثال دی ضربه. ضربه دغه شکل چې دی دا صورت دا دلالت کوي په وقوع د معنا مصدري چې د دې ضربه معنا مصدري څه ده؟ ضرب وهل دي. په دې دلالت کوي چې دا په کومه زمانه کې واقع شوی؟ په تیره شوې زمانه کې واقع شوی. صحیح دی. دا تعریف د چا دی؟ دا د ماضي. دویم موږ سره د چا تعریف علامه صاحب ذکر کوي؟ فعل مضارع. فعل مضارع په لغت کې څه ته وایي؟ مشابه ته. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ فعل مضارع د هغه فعل ته ویل کېږي چې دلالت کوي په وقوع د معنا مصدري په موجوده زمانه کې یا په راروانه زمانه کې په اعتبار د وضع سره. صحیح شو؟ په اعتبار د چا سره؟ وضع سره. د دې مثال علامه صاحب څه ویلی دی؟ یضربو. صحیح شو؟ یضربو اوس دغه شکل دا دلالت په څه باندې کوي؟ په وقوع د معنا چې دا به یا په فعل حال واقع شي دا معنا مصدري فعل یا به چېرته را روانه زمانه کې واقع شي. صحیح دی. یضربو وهل کوي فعل حال یا به څه کي؟ وکي. میزنه یا خواهد زده شود یا زد. او دریم تعریف به د چا وکي علامه صاحب؟ دامه د دې مضارع په تعریف باندې اعتراض راځي. صحیح شو؟ اعتراض دا دی چې مخکې مونږه د فعل په تعریف کې وویلې چې فعل هغې ته وایي چې په هغې کې د درې زمانو نه یوه زمانه موجود دي. څو زمانې موجود دي؟ یو زمانه. او په فعل مضارع کې څو زمانې دي؟ دوه زمانې دي. نو فعل مضارع ته فعل ویل پکار نه دي ځکه د کې څو زمانې؟ دوه زمانې. او موږ څه ویلې چې فعل چاته وایي چې څو زمانې؟ یو زمانې. صحیح شو؟ جواب دوه جوابونو ته غوږ شه. یو جواب دا دی لنډ چې یوه کلمه د یوې زمانې د وجې نه فعل واقع کیږي نو د دوو زمانو د وجې نه خو په طریقه حلوا سره چې واقع کیږي. صحیح شو؟ چې د یو کلمه د یوې زمانې نه څه واقع کیږي؟ د یو زمانې د وجې نه فعل واقع کیږي. د دوو زمانو نه خو په طریقه حلوا سره څه واقع کیږي؟ فعل واقع کیږي. د دې مثال داسې دی چې د دوو کسانو مقابله ده. صحیح شو؟ ورته وایي که تا تقریبا 10 ډوډۍ دې وخوړلې 10 ډوډۍ نو زه تا ته 6,000 روپۍ در کومه. صحیح شو؟ مقابله شو. سړی لګیا شو 10 یې وخوړلې 10 نه یې واړولې 6 یې وخوړلې. څو یې وخوړلې؟ 6 ډوډۍ. اوس دغه کس مستحق د انعام دی که نه دی؟ هغه خو ورته 10 یادې کړې وي هغه وخوړلې څو 6 چې 10 والا ته ته 10,000 ورکې 6 والا ته خو په طریقه حلوا سره به ورکې که. صحیح شو؟ دې داسې مثال. دویم جواب دا دی چې فعل مضارع کې احتمال د دوه زمانو دی. احتمال د څو زمانو دی؟ دوه. د حال او د استقبال. لیکن په وقت د استعمال کې په وقت د لیکلو کې په وقت د ویلو کې د دې نه مراد یوه زمانه دی. صحیح شو؟ په فعل مضارع کې احتمال د څو زمانو دی؟ احتمال د دوو دی لیکن په وقت د استعمال کې او په وقت د ویلو کې او په وقت د لیکلو کې مراد د څو زمانې؟ یوه زمانه. په دې جواب یې پوه شوئ؟ راځه دریم تعریف علامه صاحب د امر به وکړي. امر په لغت کې حکم کولو ته ویل کېږي. چی رمیږه؟ حکم کردن رمیږه. په اصطلاح کې امر د هغه فعل ته ویل کېږي چې په هغې کې د فاعل مخاطب نه د یو کار کولو مطالبه وي. د چا نه مطالبه وي؟ د فاعل مخاطب نه د یو کار کولو مطالبه وي. لکه مثال اضرب په کومه زمانه کې وي دا؟
د فاعل مخاطب نه د یو کار کولو مطالبه وي خو په راروانه زمانه په استقبال کې مثال یې څه دی لکه اضرب ته ووهه صحیح شو کله یې ووهه راروان وخت کې ته څه کا چا ورانی کړی دی ته درته ووایه چې دا پلانکې څه ووهه دغه اضرب دا صیغه او دا شکل په چا دلالت کوي په زمانې باندې دا به وروسته ووایي صحیح دی خو د دې تعریف د وجې نه صیغې د چا ووتلې د امر نه د امر حاضر مجهول د امر غایب معلوم او د امر غایب مجهول دا صیغې ترنه خارج شولې ولې ځکه چې په هغو کې فاعل مخاطب نه وي د فاعل مخاطب نه پکې مطالبه نه وي صحیح شوي دومره ورسېدی راځئ دغه ووایو بیا به نورو پسې ورځو دویمې خبرې سي فعل به اعتبار معنا و زمانه دا اول نمبر خبره وایي فعل په اعتبار د معنا او د زمانې سره بر سې قسمه په څو قسمه دی په درې یو ماضي دویم و مضارع دریم و امر او امر اوس د ماضی تعریف ذکر کوي ماضیان کې دلالت کند ماضی د هغه فعل ته ویل کیږي چې دلالت کوي بر وقوع معنا په واقع کېدلو د معنا مصدری دا قید ورسره ما ولګو صحیح دی بر وقوع معنا در زمانه گذشته په کومې زمانه کې په تیره شوي زمانه کې خو په اعتبار د اصلي وضع سره صحیح شو چون فعله لکه فعله کرد آن یک مرد در زمانه گذشته هغې یو سړي کار کړی و په کومه زمانه کې په تیره شوي صحیح شو ګورئ یو چې دی د فعل خپله معنا د فعل څه وي خپله معنا یو د دغې فعل د معنا سره زمانه یو ځای شوي صحیح شو یو د فعل خپله معنا وي یو د دې فعل چې کومه معنا وي هغې سره څه یو ځای شوي زمانه یو ځای شوي مثال دی ضربه د ضرب دا ضربه خپله معنا څه ده د خپله معنا یې څه ده وهل او د دې فعل دغې معنا وهلو سره معنا د چا هم یو ځای شوي زمانه هم یو ځای شوي ده د دې فعل په معنا باندې د فعل چې کوم خپله اصل معنا ده په دې باندې د دې فعل حروف اصلیه دلالت کوي د فعل چې کوم خپله معنا ده په دې دلالت چی کوي حروف اصلی د دې فعل ماده اصلی د دې فعل اوس دا ضاد را با دا په ضرب باندې وال کوي دغه ماده اصلی صحیح شو او په دې هغه زمانې باندې دغه د صیغې شکل او صورت دلالت کوي صحیح شو په صیغې او فعل باندې په دې زمانې باندې صیغه او شکل د چا فعل دلالت کوي صحیح شو په دې خبره ورسېږي یو د فعل خپله معنا ده یو چې دی د دې سره زمانه یو ځای وي دې معنا سره صحیح شو اوس ضربه شو د ضربه خپله معنا چې ده ضاد رابه وهل دي صحیح دی یو د دې ضربه د دې معنی سره وهلو سره څه یو ځای ده زمانه خو په دې ضربه وهلو باندې د دې فعل په معنا باندې دلالت چې کوي د فعل دغه حروف اصلیه ضاد را او با او په زمانې باندې چې دلالت کوي شکل او صورت د دغه فعل اوس د دې ضاد را با ضا موږ راوړل هغه ته هم حرکت د څه ورکړه فتحې بیا هم را راوړله هغې ته هم حرکت د څه ورکړه هغې ته هم فتحې آخره کې بام راوړل هغې ته هم حرکت د څه ورکړه فتحې نو دغه شکل چې دی دا دلالت په څه کوي زمانې باندې دغه شان یضربو د یضربو کې دا ضاد را با دا په څه باندې دلالت کوي د دې فعل په خپله معنا باندې چې ضرب دی خو اوس دغه شکل دا یضربو چې اول هم یا راوړله متحرکه بیا هم ضاد راوړله ساکن بیا هم را راوړله مکسوره او بیا هم با راوړله مضمومه نو دغه شکل دا په څه دلالت کوي
زمانې باندې. په دې خبره ورسېدي یو د فعل خپله معنا صحیح شو، یو د دې معنی سره څه یوځي زمانه. په فعل په خپله معنا دلالت چې کوي ماده اصلي، او د دې زمانې باندې څه دلالت کوي د فعل شکل او صورت. صحیح دی راځه لاندې و مضارعان کې دلالت کند. په دې زینه د مضارع تعریف کوي. مضارع چاله وایي علامه صحیح و مضارعان کې دلالت کند. مضارع د هغې فعل ته وایي چې دلالت کوي بر وقوع معنا په واقع کېدلو د معنا مصدري در زمانه حال یا آینده، په موجوده زمانه کې یا په را روانه کې. صحیح شو. اعتراض او جواب درته یاد دی که نه؟ یا راځه مخکې چون یفعلو میکند یا خواهد کرد معنی یا میکند یا خواهد کرد آن یک مرد به زمانه حال یا آینده کوي یا به وکي هغه یو سړی په موجوده یا را روانه زمانه کې. و امر آن کې اوس علامه صاحب د امر تعریف ذکر کوي. امر چاته وایي علامه صاحب میگا و امر آن کې دلالت کند. امر دا هغې فعل ته وایي چې دلالت کوي بر طلب کارې په طلب د یو کار از فاعل مخاطب د مخاطب فاعل نه به زمانه آینده په راتلونکې زمانه کې. په کومه زمانه کې؟ په راتلونکې زمانه کې. موږ او تاسو اوس څه یاستو مولایان یادېږو که نه؟ که نه یو خو یادېږو که نه؟ نو دلته چې دی دې زه به خیال کوئ فاعل مخاطب به نه وایي. صحیح دی. فاعل مخاطب، مخاطب متکلم دی. مخاطب چا سره چې څه کېږي تکلم کېږي هغه دی. صحیح دی. دلته اکثر مخاطب وایي. مخاطب صحیح دی مخاطب. چون لکه افعل بکن تو یک مرد وکت یو سړی به زمانه آینده پر روانه زمانه کې. ماضی و مضارع دویم نمبر خبره څه وه؟ د فعل دویم تقسیم په اعتبار د نسبت او اسناد سره. فعل په اعتبار د نسبت او د اسناد سره په څو قسمه دی؟ دوه قسمه. یو ته څه وایي معلوم، دویم ته څه وایي مجهول. د معلوم او معروف تعریف فعل معلوم او معروف د هغه فعل ته وایي چې د هغې نسبت چا ته شوي فاعل ته شوي. صحیح شو. یا د هغې فاعل معلوم وي دویم تعریف کېدی شي. او فعل مجهول چا ته وایي چې په هغې کې نسبت چې د هغې فعل نسبت چا ته شوي مفعول ته شوی وي. اسناد چا ته شوی وي مفعول ته شوی وي. یعنی فاعل معلوم نه وي. صحیح شو. نو دویم نمبر خبر علامه صاحب په دې باره سره ذکر کوي چې ماضی و مضارع اگر نسبت فعل د ماضی او مضارع که نسبت د فعل یا اسناد د فعل در آن به فاعل په هغې کې فاعل ته یعنی کننده کار باشد یا کار کوونکی ته شوی وي. چا ته شوی وي؟ کار کوونکی ته. معروف باشد نو هغې ته څه وایي معروف. فعل معروف یا فعل معلوم. صحیح شو. چون ضربه لکه ضربه زد آن یک مرد هغه یو سړي وهل کړي وو. نسبت چا ته شوی فاعل ته. اسناد چا ته شوی دی فاعل ته. فاعل معلوم دی که نه؟ هغه یو سړي څه کړي وو وهل کړي وو. صحیح شو. ویضرب مزن یا خواهد زد آن یک مرد وهی وهل کوي یا به وکي هغه یو سړی. و اگر به مفعول باشد دې ځینه اوس د فعل مجهول تعریف ذکر کوي. فعل مجهول چا ته وایي چې نسبت دغې چا ته شوی وي مفعول ته شوی وي. و اگر به مفعول باشد که د فعل نسبت مفعول ته شوی وي یعنی آن که کار بر او واقع شده باشد یعنی هغه چې په هغې باندې څه واقع شوی وي کار واقع شوی وي. صحیح دی.
مجهول باود نو هغه ته څه وایي مجهول وایي. چون زوریبا لکه زوریبا زده شد آن یک مرد هغه یو سړی وهلی شوی و. فاعل معلوم دی نسبت فاعل ته شوی دی نه دی شوی. چې فاعل ته نسبت نه دی شوی دی ته موږ څه وایو مجهول وایو. صحیح شو. راځه و یضربو زده می شود یا زده خواهد شد آن یک مرد وهلی کیږي یا به وهلی شي هغه یو سړی. دې کې فاعل معلوم دی نه نسبت چا ته شوی دی مفعول ته شوی دی. و امر مذکور نه می باشد مگر معروف. دریم نمبر خبره څه وه دفع د اعتراض. اعتراض دا دی چې علامه صاحب د فعل دویم تقسیم کې د ماضی او مضارع تقسیم وک معلوم او مجهول تا او د امر تقسیم ونک معلوم او مجهول تا یی چرا. صحیح شو. اعتراض پامی دی. صحیح شو. با دویم قسم کې علامه صاحب تقسیم د چا وکړ د ماضی او مضارع چاته معلوم او مجهول تا او د امر تقسیم معلوم او مجهول ته ونه کوي چرا. صحیح شو. جواب دا دی چې دغه امر چې دی دا صرف او صرف امر حاضر معلوم راځي. امر صرف او صرف څه راځي امر حاضر یا امر صرف او صرف دا نوم د چا دی امر حاضر معلوم. ها امر حاضر مجهول امر غائب معلوم او مجهول ته چې امر ویلی کیږي هغه ورته مجازن امر ویلی کیږي. څه ورته ویلی کیږي مجازن. په حقیقت کې هغه صیغې د چا دي مضارع مجزوم. په دې جواب ورسېږي یا په یو ټکي کې دا ټول اعتراض جواب کړی دی. سوی و امر مذکور نه می باشد مگر معروف. امر مذکور نوی مگر لیکن صرف او صرف څه وي معلوم وي. په دې کې غټ مطلب پروت دی یو ټکي کې. صحیح دی. ماضی و مضارع څلورم نمبر خبره څه وه د فعل دریم تقسیم په اعتبار د اثبات او د نفي سره چې په څو قسمه دی دوه قسمه باندې دی. یو ته څه وایي فعل مثبت دویم ته فعل منفي. فعل مثبت د هغې فعل ته وایي چې په هغه دلالت کوي په وقوع د یو کار په وقوع د څه شي په یو کار. مثال ضربه وهل کړي و هغه یو سړي په وقوع د یو کار دلالت کوي که نه چې کار څه دی واقع شوی دی. دا کار څه دی شوی دی شده باشه شده ای کار. او فعل منفي کوم چاته وایي نو فعل منفي هغه فعل ته وایي چې هغه دلالت کوي په نه واقع کېدلو د یو کار. په څه شي باندې په نه واقع کېدلو د یو کار چې دا کار نه دی واقع شوی دا کار نه دی شوی په دې باندې دلالت کوي. صحیح. نو دا خبره ذکر کوي علامه صاحب په دې عبارت سره چې جای گم شد ماضی و مضارع معروف و مجهول. دا څلورم نمبر خبره ده. ماضی و مضارع ماضی او مضارع معروف و مجهول کدا بیا معلومی او کڅوی مجهول وی اگر دلالت بر ثبوت کار کند. فعل مثبت تعریف ذکر کړي. اگر دلالت بر ثبوت کار کند که دلالت کوي په ثبوت د یو کار په واقع کېدلو د څه شي یو کار. اثبات باشد دې ته څه وایي فعل مثبت. ایرچی میگه فعل مثبت. صحیح است. چون لکه نصارا ینصرو نصارا به اثبات یک کار دلالت میکنه یا نه مدد کړی واغه یو سړي. صحیح شو. ینصرو هم په څه باندې په اثبات د یو کار چې مدد کوي یا به وکي په اثبات د یو کار دلالت کوي. یا مجهول
برې پیش هم پې لګولی دی د پیش مطلب دا دی چې معلوم صیغې هم ترې نه ووایه او مجهول یا نصر ینصر ووایه. صحیح شو. و اگر بر نفی د فعل منفی تعریف و ذکر کوي. و اگر بر نفی دلالت کند کچرې دا فعل په نفی باندې دلالت کوي یا یعنی په نه واقع کېدلو د یو کار به چی دلالت میکنه؟ به نه واقع شدن یک کار. و اگر بر نفی دلالت کند نفی باشد کچرې دا فعل دلالت په نفی باندې کوي په نه واقع کېدلو د یو کار نفی باشد دیتا فعل منفی وایي. مثال ما ضربا ولا یضرب. ما ضربا وهل نه وکړي د یو کار په واقع کېدلو دلالت کوي که نه نه واقع کېدلو باندې. ما ضربا وهل نو ډېر ښه سړی دی وهل یې نه وکړي که نه څه دی په نفي د یو کار په نه واقع کېدلو د یو کار. ولا لا یضربو وهل به وهل نه کوي یا به ونه کړي دا په نه واقع کېدلو د یو کار دلالت کوي چې په نه واقع کېدلو د یو کار دلالت کوي دې ته به موږ کوم فعل وایو؟ فعل منفي. دا مجهول هم ترې جوړ که ما ضربه یا ولا یضربو. نو نننی سبق ټول مشتمل په څو خبرو؟ دا خو د پرونۍ ورځې سبق خو څو وګورو څو خبرو باندې څلور. اولنی څه د فعل اولنی تقسیم په اعتبار د چا سره؟ په اعتبار د معنا او د زمانې سره چې په څو قسمو ماضي مضارع امر. ماضي په لغت کې یو شان هغه ته تېرې شوي زمانې ته په اصطلاح کې د هغه فعل ته چې دلالت کوي په وقوع د معنا مصدري په کومه زمانه کې په اعتبار د اصلي وضع سره. او دویم تعریف تعریف د فعل مضارع په لغت کې مشابهت یو شانوالی او په اصطلاح کې دلالت کوي په معنا مصدري وقوع د معنا مصدري چیرته په موجوده یا را روانه کې. بیا په اعتراض و چې موږ خو مخکې د فعل په تعریف کې ویلې چې فعل هغې ته وایي چې په هغې کې د درې زمانو نه یو زمانه وي. په مضارع کې څو زمانې دي؟ دوه زمانې دي. ما دوه جوابونه هم درته ذکر کړ. یو جواب دا و چې یو کلمه چې د یو فعل د یوې زمانې د وجې نه څه جوړېږي؟ فعل جوړېږي. نو د دوو زمانو نه خو په طریقه الوا سره جوړېږي. او دویم جواب څه و چې فعل مضارع کې احتمال د څو زمانو دی؟ دوه زمانو دی. لیکن په وخت د استعمال کې په وخت د لیکلو کې او په وخت د ویلو کې ته مراد څه وي؟ یو زمان. کله چې موږ وایو په عبارت کې یا همداسې وایو نو هلته مراد دی څو زماني دواړه خو یو ځای ترې نه شو اخیستلی که نه یو یا یې لیکو هغه وخت کې هم زمونږ یو ترې نه یا یې چېرته استعمالوو هلته هم څه یي ترې یو زمانه مراد وي ترې نه. او درېیم تعریف د چا د فعل امر. امر یې چا ته ویلې؟ په لغت کې حکم کردن ته وایي او په اصطلاح کې د هغه فعل ته وایي چې دلالت کوي په څه باندې؟ دلالت کوي په طلب د یو کار د فاعل مخاطب نه په را روانه زمانه کې. او بیا چې دی څو بیا مې دا درته ویل چې ګوره په هر فعل کې څه وي؟ د هر فعل کې یو زمانه موجود وي خو د فعل چې خپله معنا کومه د آغاز څه وي؟ ځان له وي بېله وي جدا وي. او د دې فعل د معنی سره څه یو ځای شوي وي؟ زمانه یو ځای شوي. د فعل په خپلې معنا باندې دلالت چی کوي؟ ماده اصلي. او د فعل په زمانې باندې دلالت چی کوي؟ د فعل شکل او صورت په دلالت کوي. صحیح دی مثالونه مې درته ویلې. بیا دویم نمبر خبره ننني سبق کې علامه صاحب څه ذکر کړ؟ فعل تقسیم که په اعتبار د نسبت او د اسناد سره چې په څو قسمه دی؟ دوه. یو ته یې څه ویلې؟ معلوم. دویم ته مجهول. معلوم یې چا ته ویلې چې په هغه کې نسبت چا ته شوي؟ فاعل ته. مجهول یې چا ته ویلې؟ مفعول ته شوی وي. دریم نمبر خبره څه وه؟ دفع د اعتراض. اعتراض څه وه؟ چې دویم قسم د فعل کې علامه صاحب تقسیم د ماضي او مضارع چا ته وکړه؟ معلوم او مجهول ته وکړه. معروف او مجهول ته وکړه. د امر حاضر تقسیم معلوم او مجهول ته ونه کړه د امر. و دا ولې؟ علامه صاحب جواب وکړه چې امر حاضر صرف او صرف څه راځي؟ معلوم راځي، معروف راځي. امر حاضر مجهول نه راځي. صحیح شو؟ څلورم نمبر خبره څه وه؟
فعل دریم تقسیم یو که په اعتبار د اثبات او د نفي چې فعل په اعتبار د اثبات او د نفي سره څو قسمه دي دوه قسمه باندې دي څو دي دوه یو د څه ویل فعل مثبت هغه فعل ته ویل چې دلالت کوي په وقوع په واقع کېدل د یو کار باندې او فعل نفي چاته ویل منفي چې دلالت کوي په نه واقع کېدل د یو کار باندې بس دې مثال